دلته موږ سره یوه دایره ده چې مرکزي د او په نقطه کې دی او راځو موږ د دایرې نه بیرون یوه کیفي نقطه ټاکو. مثلا راځو دې ځای کې یوه نقطه ټاکو او دې نقطې ته څه وایو؟ دې ته وایو ا نقطه. او موږ دا وایو چې که چیرې یوه نقطه د دایرې څخه بیرون پرته وي نو موږ کولی شو چې له دې نقطې څخه دوه مماس خطونه په دایرې باندې رسم کړو. مثلا زما دې نقطې نه به یو مماس خط داسې تیر کړمه به داسې شي او بل مماس خط به داسې تیر شي. او هغه نقطې چې دغه دواړه مماسونه یې دایره پکې خطه کوي هغې ته نومونه ورکوو. دا یوه نقطه به شي د بي نقطه، دې ته بي وایو، او دا یوه نقطه چې ده دې ته به وایو د سي نقطه. اوس غواړو دا په ثبوت ورسوو چې دغه دواړه قطع خطونه یعنی ای بي قطع خط دا انطباق منونکی دی یا مساوي دی له ای سي قطع خط سره. یعنی موږ غواړو دا په ثبوت ورسوو چې دغه قطع خط دې سره نه تر دې سره پورې دا انطباق منونکی دی له دې قطع خط سره. او زه تاسو نه غواړم چې تاسو ویډیو ودروئ او دا په خپله د دې د حل کولو یا ثبوتولو کوښښ وکړئ. راځو اوس موږ دا په ګډه باندې په ثبوت رسوو. نو دې لپاره زه راځم دلته یو دوه مثلثونه جوړوم او دا دواړه مثلثونه به څه شی وي؟ قایم الزاویه مثلثونه به وي او دا به موږ لږ وروسته وګورو. نو را به شمه زه به له دې مرکز نه یو مستقیم د ا نقطې ته داسې ورسومه، یو بل مستقیم به دې ځای نه دلته رسم کړمه او بل مستقیم به له دې ځای نه دلته رسم کړمه. اوس موږ د دغه مثلثونو په اړه باندې څه کومو خبرو باندې پوهیږو. نو موږ په دې پوهیږو چې دا دواړه مثلثونه قایم الزاویه مثلثونه دي او دا موږ له څه نه پوهیږو ځکه مخکینی ویډیو کې موږ ویلي چې که چیرې یوه شعاع یو مماس خط سره قطع کړي نو هغه تقاطع نقطه کې دا دواړه یو بل باندې شی دي عمود دي. نو دا شعاع ده په دې مماس رسمه شوی قطع کړي دا دلته عمود د 90 درجه او دا بله شعاع دا بل مماس خط قطع کړي دا دلته عمود ده ورباندې. همدارنګه موږ پوهیږو چې او بي قطع خط او او سي قطع خط دواړه د دایرې شعاګانې دي. معنا دا چې دا به مساوي وي له دې قطع خط سره. همدارنګه د دواړو ځلو نه علاوه ګورو چې د دواړو مثلثونو وتر هم سره مشترک دی. معنا دا چې او ا د او ا سره مساوي دی. نو دلته اوس موږ سره دوه قایم الزاویه مثلثونه دي چې وترونه یې هم سره مساوي دي او یوه ځله یې هم سره مساوي ده. او موږ د دې د انطباق منونکي حالت نه پوهیږو چې کله دوه قایم الزاویه مثلثونه وي یو وتر او یوه ځله یې سره مساوي وي انطباق منونکي وي نو مثلثونه دواړه یو بل سره انطباق منونکي دي. نو ا بي او مثلث دا انطباق منونکي دی له ACO مثلث سره. نو دا موږ په ثبوت ورسوو چې دا درې واړه ځولې د دې سره یو بل سره مساوي دي ځکه چې انطباق منونکي دي. همدارنګه د فیثاغورس قضیه هم موږ ته وایي چې که چیرې دوه ځولې د قایم الزاویه مثلثونه موږ ته معلوم وي درېیمه ځولی هم موږ لاسته راوړلی شو نو موږ وایو چې دا ځوله دا مساوي ده له دې ځولې سره. او یو ځل بیا وایو چې که چیرې موږ سره قایم الزاویه مثلثونه وي او دوه ځولې دوه په دوه سره مساوي وي نو درېیمه ځولې هم یو بل سره مساوي دي او دا موږ ته د فیثاغورس له قضیې څخه لاسته راځي. نو ځکه اوس موږ ویلی شو چې ای بي قطع خط چې دی د ای سي قطع خط سره مساوي دی. او یا داسې وایو چې که چیرې موږ د دایرې څخه بیرون یوه نقطه ولرو هغه نقطه دوه مماس خطونه جوړ کړي نو دا دواړه قطع خطونه چې دي یو بل سره مساوي دي.